د تلو نیوز سره ګلبدین حکمتیار نغمې ته څه پیغام ورکړ هر څه راسره ویډیو کې وګورئ په خپله به پوه شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مه شئ. د حزب اسلامي مشر او د راتلونکو ولسمشرو ټاکنو نوماند ګلبدین حکمتیار څخه د تلو نیوز مرکې پر مهال نامتو او مشهورې سندرغاړې نغمې پوښتنه وکړه که چېرته واک ته ورسیږي نو هغې ته به اجازه ورکړي چې په غازي میدان کې کنسرت وکړي. نو ګلبدین حکمتیار په جواب کې وویل چې زه فکر کوم کله چې په افغانستان کې اسلامي نظام رامنځته شي نو ته به بیا دا فکر ونه کړې چې سندرې ووایي، بلکې ښایي هغه وخت دی ارمان دا وي چې د جنګ په لومړۍ کرښه کې وجنګېږي. ګلبدین حکمتیار چې پرون له تلویزیون سره مرکه درلوده نوموړي په خپله مرکه کې ډېرې خبرې وکړې او ویل چې په تیرو 18 کلونو کې په افغانستان کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. هغه همداراز زیاته کړه چې په ټاکنو باور لري او غواړي له دې لارې د خلکو په رایه واک ته ورسیږي، خو دا اندېښنه هم ښکاره کړه چې ښایي ټاکنې رڼۍ ترسره نه شي. ښاغلی حکمتیار د سولې په تړاو ویل چې د سولې لپاره دا اړینه ده چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه په حیا او عزت کې لاړ شي، ځکه پرته له دې په افغانستان کې دایمي سوله نشي راتللی. نوموړي همداراز په خپلو خبرو کې ویل چې اوسني مشران ګرین کارټونه او د بهرنیو هیوادونو پاسپورټونه لري، د دوی اولادونه او کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي، نو له افغانستان بهر تلل به ورته سخت نه وي. نوموړي همداراز د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو لغوه کېدو په تړاو ویل چې د امریکا پریکړه ناڅاپي وه او د طالبانو په ګټون هیڅوک هم دلیل پوه نه شو. همداراز ښاغلی ګلبدین زیاته کړه چې په امریکا کې یو شمېر کړیو په سپینې ماڼۍ زور راوړه چې له طالبانو سره د سوله نه کوي او له همدې امله ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه اعلان کړه. نو مینه مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله، لاندې په کمنټ کې راسره خپل نظر شریک کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.